ترافیکي لارښود هر هغه وسایط چې په ساعت کې 10 کیلومتر تیزوالی ونه لري عمومي جادې ته نشي داخلېدلی. کیلومتر خو تاسو پیژنئ، نو باید 10 کیلومتره په ساعت کې تیزوالی ولري، بیا کولی سي چې د موټروې جادې ته داخل سي. خو هغه چې په ساعت کې 10 کیلومتره نشي پوره کولی، هغه د ټرافیکو په قانون کې د عمومي جادې څخه منع دي. هغه باید پر فرعي سړکانو باندې ولاړ سي او یا هم پر کوڅو باندې ولاړ سي. د هغو څخه عبارت دی د لاس ګاډي، باسکل، د آس ګاډي او داسې نور قرار شیان. هدف مې دا دی چې د دې شیانو سرعت ډېر کم دی. دوی چې کله پر عمومي جاده باندې ځي نو د تیز رفتاره وسایطو مخه نیسي، ولې چې عمومي جادې یا موټروې یوازې د تیز رفتار وسایطو دپاره جوړ شوي دي. که په کوم وخت کې فرعي سړکان نه یا کوڅې نه نو بیا کولی سي چې په جاده کې راسته ترین طرف ونیسي او خپل وسایطو ته حرکت ورکړي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.